أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر داغ سورت دے چھے امام شافعی رحمه الله فرمائی کہ چرتا اللہ تبارک و تعالی د ټول قرآن په ځای باندې صرف دا یو صورت هم را لېږلی وی د دې انسانانو د هدایت دپاره نو دا به ورله کافي شوی وی. قرآن د الله تعالی کلام دی نو دا د دې کلام اوچت شان دی چې خبره په مختصر الفاظو کې کوي، ظاهري الفاظ لږ غوندې ښکاري او مقصد پکې دننه ډېر لوی پروتي. سورت عصر په قرآن کې یو مختصر سورت دی، خو دې کې ټول انساني تاریخ راګیر دی. عجیب خبره دا ده د آدم علیه السلام نه واخله تر د آخري انسانه پورې د ټول انسان تاریخ ته پکې اشاره شوې ده، او د انسانانو د تاوان او د تاوان نه د بچ کېدو دواړه لارې پکې ښودلې شوې دي. داسې عجیب صورت دی. د انسانانو تاریخ ته اشاره کړي او بیا د انسانانو د تاوان نه د بچ کېدو دپاره یو څلور لارې ښودلې دي. د څلور صفات چې په موږ او تاسو کې په هر چا کې راغه کامیاب دی، او چې د دې نه انسان خالی شو بس هغه تباه و برباد دی. مخکې تاریخ کې هغه تباه، اوس هم تباه دی، بیا به هم تباهي. دی سورة العصر کې الله تبارک وتعالی په دې عصر باندې قسم خوري. والعصر، عصر زمانه ته هم وي او عصر د مازیګر وخت ته هم وي. قسم دی په زمانه باندې یا قسم دی په وخت د مازیګر باندې چې ان الانسان لفی خسر، یقینا نومی انسان په تاوان کې پروت دی. چې نومی انسان دی پس کې پروت دی، په تاوان کې پروت دی، په نقصان کې پروت دی. او دا د الله خبره ده چې انسان نقصان اوچت کړلو. کوم مقصد لمه چې پیدا کړو هغه مقصد دونه پیژندلو چې هغه د الله عبادت او د الله سره تعلق او ځان قیمتي کولو، ځان یې وغورځولو، ځان یې ذلیل کو، ځان یې سپک کړلو. او دا انسان راولګي د خپل ځان یې وبیللو په جوارۍ کې، داسې داو کې لګیا دی چې ځان یې تباه و برباد کړلو. د عصر نه مراد زمانم ده. په دې زمانه کې اشاره دی ته چې د انسان د ټولې زمانې تاریخ په دې باندې گواه دی. والعصر چې ان الانسان لفی خسر، دې ته جواب قسم ویلې کېږي چې انسان په تاوان کې پروت دی. وګورئ مخکنی تاریخ روچت کوي چې کله انسان د الله نافرمانی اختیار کړي او د ژوند مقصد یې نه دی پیژندلی نو الله تباه و برباد کړی دی. خو الا الذين آمنوا دینه بعد څلور صفات ذکر کوي. څلور صفاتونو والا په مخکې تاریخ کې د نقصان نه بچو، اوس به هم بچوي او بیا به هم بچو. د تاوان او د نقصان نه به دا خلک خلاصي. او کم کسان چې دا رستنی څلور صفات چې د هغې تذکره زه وروسته کوم انشاءالله دا پکې نه دي نو هغه تباه و برباد شوي دي. د نوح علیه السلام په زمانه کې د هغه قوم په شرک کې مبتلا و. نوح علیه السلام دعوت د توحید ورکړو، هغوی خپل شرک پرې نه ښودلو، د توحید دعوت یې قبول نه کړلو. بالآخر الله تبارک وتعالی په عذاب باندې تباه و برباد کړل. اسمان ته حکم وشو چې اوبه پرې راپرېږده، ځمکې ته حکم وشو چې اوبه راوباسه. دا د الله مخلوق دی، د الله په امر باندې په هغې طوفان راغی او تباه و برباد شو هغه قوم. چې په هغې کې د نوح علیه السلام خپله کور والا بیبي هغه هم تباه شوه، ځکه چې د هغې عقیده هم خرابه وه. او هغه خپل زوی کنعان چې هغه ته دعوت د توحید ورکړو، کشتۍ ته د راختلو، هغه هم دا دعوت ونه منلو، نو هغه هم الله تباه و برباد کړو. د هود علیه السلام تاریخ
د صالح علیہ السلام د قوم تاریخ، عادیان او سمودیان، د لوط علیہ السلام د قوم تاریخ، د شعیب علیہ السلام د قوم تاریخ، اصحاب مدین او هغه بنو والا مؤتفقات او هغه الټا کړه شو کلو والا چې الله تعالی په کلی الټا کړه، دا ټول تاریخ په دې باندې گواه دی چې چا د الله عبادت هغه لپاره وخت نه دی ورکړی، د الله د عبادت نه مخ اړولې دی، په خپل خوخه باندې ژوند تیری او سرکشي د الله د عبادت نه اختیار کی، د الله د عبادت او بندګۍ نه مخ واړی، د خپل اختیار خاون ځان ته وای چې زما خپل اختیار دی او زما خپل خوخه ده، زما په خپل خوخه باندې خپل بدن استعمالوم، زما په خپل خوخه باندې خپل مال استعمالوم او د الله مرضی طرف ته د داړو توجه نه تاویږي. دا انسانان ډیر لوی بدبخت دي په تاریخ کې، او الله تبارک وتعالى په تاریخ کې په دې باندې عذابونه راوستي. او زما محترم ورونو، رستو زمانه کې د موسی علیہ السلام په دور کې د فرعون تاریخ مونږ او تاسو مخې ته کیدو، لوی حکومت دی، لوی دبدبه ده او لوی رعب دی، او تر دې پورې د اقتدار په نشه کې هغه د ربوبیت دعوه کوي، او هغه داوي انا ربکم الاعلى، زلوی اعلى رب یما نعوذ بالله، او هغه داوي چې وهذه الانهار تجري من تحتي، دا د مصر نیرونه او دا سیندونه زما په امر باندې روان دي. دومره په تکبر کې راغی او دومره ظالم او ډیکټیټر بادشاہ دی چې داغه خبرې نه به قانون جوړېدلو، څوک داغه مخې له نه شو راتللی، او چې کله هغه خوب ولیدلو یا د مخکنو کتابونو په رڼا کې هغه ته پته ولګېدله چې د بني اسرائیلو د خاندان نه به یو کس پیدا کیږي او د هغه د لاسه به زما حکومت ختمیږي، نو د هغې نه بعد یې اډر جاري کړلو چې د بني اسرائیلو نارینه اولاد دا به ذبح کیږي، چې بچی پیدا کیږي دا به حلالیږي. او الله تبارک وتعالى دومره لوی ظالم انسانو چې بچی مرلا لالول، دا ظلمونه دا وکړل، او باقاعده به داغه فوج او داغه پولیس دا هغه وخت د فرعون هغه به تفتیش کولو، په داسې زنانو پسې به ګرځېده، د هغې لیسټونه به تیار کړي چې د کومې زنانه به حملو، او په دې انتظار به وراتله چې کله به دې ماشوم پیدا کېږي، او باقاعده به د دې تفتیش کو چې هلک دی او که جینۍ ده، کور ته به نیغ رانه نوته چې هلک به د هغې په مخ کې د پلار او د مور په مخ کې به ورله بچی حلال کړو، چاړه به پرې راولګول، چا تپوس هم نشو کولی، بني اسرائیلو دا تپوس هم نشو کولی دا ته څه کوې موږ سره، هغوی احتجاج هم نشو کولی، د دې خلاف اواز هم نشو اوچتولی. لیکن چې کله الله تبارک وتعالى د کم قوت تبا کولو غواړي، کله چې الله د کم قوم تبا کولو غواړي، په کم انداز سره الله تبا کوي، او د الله کار په کم حکمت سره رواني، او انسان د هغې نه څومره غافلي او څومره بې پروایي او څومره سترګې الله تعالی پټې کړي چې د چا د لاسه فرعون تبا کېدو، هم هغه بچی او هغه ماشوم په خپل کور کې لوی کوي، لګی دی فرعون خپل کور کې ساتي، دا په الله تعالی ساتي، دا ورته الله ورخی چې ته رب نه رب زیمه، زما چلونو ته وس ګوره، زما کرتب ته ګوره، او زما انداز ته ګوره، زما قدرت ته ګوره، زما د قوت مظاهرې ته به اوس ته ګورې، زه به د هغه ماشوم د لاسه ستا حکومت تباه کوم چې کوم ماشوم به ستا په کور کې زه لوی کوم، چې هغه موسی علیہ السلام. قرآن کې الله تبارک وتعالى فرمایي موسی علیہ السلام چې کله پیدا شو د مور په زړه کې الله فرمایي مونږ دا خبر ورواچوله، دا خبر ته الله ورواچوله چې دا ماشوم راواخله او په یو صندوق کې بند کا، او دغه صندوق بیا دریاب ته وغورځوه. دا تدبیر ورته الله تعالی په دې زړه کې ورواچوله. ما دا مور په دې ماشوم باندې ډېره زیاته خفه کېږي، دیو جن چې کله په دریاب کې ورغورځول دا کار خو یې وکړو، خو د موسی علیہ السلام چې کومه خور واغې ته ویلې وي ته دې ماشوم پسې ځه چې دا چېرته ځي، بیا مور وخفه کېده پې دا کوم ځای ته ځي، غر کېږي، دا صندوق به پې اوس اوړي، که څه به کېږي، زه خو یې د مرګ نه بچ کوم، ما سره خو بله لار نشته، نو بس دې دریاب ته ورغورځوم. خور یې ورپسې ځي، داسې لګیا دی، حتی چې الله تبارک وتعالی په خپل تدبیر باندې او مور ته په زړه کې الله تسلی ور واچوله چې دا درله زه واپس کوم، واپس به راواپس کېږم تا ته. او هغه د فرعون دربار ته چې کوم نهرونه وروتلي هماغه دربار ته ورځي او غاړې ته شو ماشوم راغی، او د فرعون کور والا چې کومه وه آسیه بنت مزاحم رضی الله عنها چې وروستو دې ایمان راوړی، د فرعون ښځه کلکه مؤمنه وه، هغې ماشوم راواخیستو، د فرعون اراده وه چې دا څوک دی دا ماشوم،
که څه پته لګي دا د بني اسرائیلو د کوره نه دا خو حلالول او قتلول پکار دی هغوی نه زمونږ نارینه اولاد نشته دا به زمونږ بچی شي او کیدای شي عسا ان ينفعنا عجیب خبره وکړه دې زنانه د خولې نه دا خبر راوخته کیدای شي موږ له فایده راکړي وای د دې دا ټکی چې دا ټکی د الله ډېر خوښ داسې فایده ورکړه چې جنت ته ورسوله وروسته په بیا ایمان راوړو دې زنانه چې کله موسی علیه السلام پیغمبر شو کیدای شي فایده به راکړي د بچی په ځای باندې به ونیسو ولې قتل کې څه درته ویلي وړوکی ماشوم دی زمونږ په کور کې به موږ به ساتو ټیک هماغه موسی علیه السلام الله تبارک وتعالی د فرعون په کور کې را لوی کوي ولما بلغ اشده او کله چې ځوانۍ ته ورسېدو په هغه وخت کې داغه د لاسه داسې یو کار وشو دا د الله تعالی یو قدرت یو نظام دی یو عجیب تدبیر دی د الله چې کوم کار کول وغواړي هیڅوک بیا مخه نشي نیولی اگر که دومره غټ قوت او دومره لویه بادشاهي وسره چې د موسی علیه السلام چې د بني اسرائیلو د کورنۍ سره تعلق دی داغه د لاسه د فرعون د خاندان یو الک وجلې کېږي چې قرآن کې الله تبارک وتعالی واقع نقل کړی ده سورۃ قصص کې ده نور سورتونو کې مشته چې دوه کسان دي او جګړه ده یو بني اسرائیلی دی او یو قبطی دی قبطی قوم د فرعون دا قبطیان ظالمانو زورورو حکومت فرعون قوم پرستی نظام قائم کړو خپل قوم له عزت ورکړو سردارانی مقرر کړیو لیډرانی مقرر کړیو وزیرانی مقرر کړیو دربار والای مقرر کړیو او بني اسرائیل دا غلامانو د بټو په کار باندې د زمیدارو په کار باندې ذلیلو کارونو باندې لګولیو او بچی به ول په بیل وجل او زنانه به ول په بیل به حیا کول د زنانو پرده به ملاخصه او حیا به ملاخصه لیکن د دوو کسانو جګړه ده په دې کې دا قبطی زور ورشوي ده په دې بني اسرائیلی باندې ظلم به کوي لګیا ده موسی علیہ السلام راغی فوکزه موسی داسې یو موکه ولا ورکړه خلاصي ده پاره راغی دې قبطی له موکه ورکړه چې لکه څه کې زور ور سړی باندې ظلم کې لګیا راګر کړي غریب سړی بس هغه فقضى عليه قران کې الله فرمایي خبره فیصله شوله په یو څوک باندې مړ شو د موسی علیه السلام څوک ایمانی څوک نو سړی ته وجل شو سباله بیا موسی علیه السلام بل ورځ راوته چې ګوري بیا د ماغه بني اسرائیلی د بل لک سره جګړه بیا اعلان جده بیا هغه موسی علیه السلام ته आवाज وکړ چې راشه کنه دی بل نه مم خلاص ک موسی علیه السلام ته عجیب سره ستاره روزانه جګړې بل کار دی نشته پته لګی چې تا کې ورانه ده کس چل چې خلک تاسو سره جګړې کوي پدې کې موسی علیه السلام له یو کس راځي ورته وای ان الملأ یأتمرون علیک دربار کې د فرعون په پارلیمنت هاوس کې ستا خلاف جرګه شوې ده مشوره شوې ده قرارداد پاس شوې ده او په دې فیصله کړی چې تا به قتلې ځکه تا خو د فرعون د خاندان سړی وجلې وړو کې کار خو دې نه کړ زه دل راغلم ستا یو خیر خوایم دی علاقې نه ځانو بس موسی علیہ السلام الله طرف ته متوجه شو چې الله بس سره لار جوړاوه لار د علاقې د مصر نه روان شو مدین طرف ته روان دي لار مته نه معلومه د موسی علیہ السلام ټول عمر د جهد او د مهنت زندگی ده په دغه وخت کې چې کله ماشوم نو مور سره الله تعالی دا یو احسان ورله وکړلو چې وې دې د نورو زنانو تینا خستلو نه خوري ورغه خو ځان دې څنګه ښکار کو چې ګنې خوري چې اوس پته ونه لګی دا خو بني اسرائیل د کور نه دي یره ماته د یو زنانه معلومه ده چې دې ماشوم له بته ورکه دا بداغي پي کېدې شو وسکی او هغه به خطر بیته مو کې څوک ده وې زمم بوزم هغه کورته راي واستخپل مورله چې مور سینې ته واچو موسی علیہ السلام دا غي پي واخص الله تعالی خپل مور ته واپس خو چې کله د پيو دور ختم شو بیرته د فرعون غختلو بیا مور پسې کړی دل دا چې د امتحان دور د موسی علیہ السلام دا ژوندۍ عجیب ژوندۍ ده ځکه الله تعالی قران کې ډیره ذکر کړی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره الله ډیره نمونه ذکر کړی دا د ابراهیم علیہ السلام جون او د موسی علیہ السلام د قوم تذکرہ ډیره کیږي د بنی د ابراهیم علیہ السلام په ژوندۍ کې زموږ د پاره نمونه ده په سورۃ بقره کې ورته الله تعالی امام ویلې دي انی جاعلک للناس اماما زه تا د خلکو لپاره امام جوړوم چې ته چې د الله کوم حکم شوی هغه تا پوره کړی دی
او بیا د موسی علیه السلام طرز ژوندۍ وجه دا ده چې زمونږ د امت نه بغیر چې دا ټول نه لوی امت دی د دینه بعد لوی امت موسی علیه السلام ته حواله شوی چې بني اسرائیل دا ډیر غټ امت دی خو زمونږ د امت نه کم دی. موسی علیه السلام دغه ځای نه بل یو امتحان سره مخامخ شو. مدین طرف ته روان دی چې د مدین بارډر ته رسیږي هلته هغه علاقې ته ور داخل شو چې ګوري څه قوم دی لګیا دی په کوی باندې په 10 کسه بوکر وباسي او خپل له اوبو ضرورت پوره کوي لګیا دی وبم چلی خپل څاروي مو بکي یو دو زنانه دي ځوانې هغه د یو طرف ته ولاړي. موسی علیه السلام دا غي نه تپوس کوي په دې خبره غیرت ورغې د موسی علیه السلام انداز وېداو چې کله به بے انصافي په کوم ځای کې لیدل او د بے غیرتۍ کار به لیدو په دې بوله غوسه ورته. موسی علیه السلام په باره کې راځي چې غوسناک د ابراهیم علیه السلام باره کې راځي ان نرم خوی والا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق ته ویل تاکي د ابراهیم علیه السلام په شان خوی دی. عمر رضی الله عنه ته ویل تاکي د موسی علیه السلام په شان خوی دی ځکه ته ډیر سخت دی د الله په امر کې ډیر تیز دی د چا لحاظ نه. نو موسی علیه السلام له سخته غوسه ورغله دا دی بې غیرته قوم ته ګور زنانه دی خو ولاړې دي دوی له نمبر نه ورکوي او په خپله لګیا دی اوبه راوباس دا څومره بې حیا قوم دی. خلک یې را دې خوا کړه لرې شه دې زنانو نه یې ویل تپوس کو تاسو دا اوبه ولې نه وړئ څه چل دی یاره موږ سره ویل دا ګډې بيزي دي دا سره زموږ پلار غریب دی او بوډا دی سپینګیری دی ضعیف دی د مزدورۍ نه دی مونږ دا ګډي بيزي دي دا سره د دې پېمې په کور کې استعمالو دغه خورو او دا خلک چې دي دا زموږ مخالف دي او روایت کې راځي دا شعیب علیه السلام لونه شعیب علیه السلام د وخت پیغمبر دی هغه د توحید مسله کوله قوم ته قوم نه منله د قوم سره دښمنی و دي لونو سره مرله دښمنی کوله دومره ظالمانو چې دا هغه غسارولې وبم نه ورکول اولی نمبر تم نه پرې خودل زدي ور سره عناد زور ولا ورکول ستم ته ولې دا مسلې انبیاء کرام سخت مشقتونه برداشت کړي دي دین لپاره دا دین دومره قیمتي دی چې الله په خپل پاک شخصیات پیغمبران قربان کړي دي خو دین الله تعالی په چانه قرباني کوي د دین د پاسه به خلق قرباني کوي هغه ول موږ سره د خلق دغه سيزه ته کوي دا چې کله ټول رخصت شي نو باقی چې څه وبوم به دغه شی به هغه بس موږ استعمال کو هغه وبونه موږ کار اخلو. موسی علیه السلام خلکو ته لری شي په ځان لباندې هغه بوکر اوخه جوړه د لس کسو بوکای په ځان لره اوخه جوړه پیغمبر کې الله تعالی طاقت چول دا غي ساروي وبکړه دا الله تعالی دی پور دا خبره کوم تنظیمات ته ګوره چې سره په حق ودرېږي الله ورله څنګه تنظیم کوي. طمع لالچ غرض د دنیا مفادات د ذهن کې نشته په اخلاص کار کوي یو سړی نو الله تعالی ور سره داسې کارونه کوي الله ډیر غیرتی. موسی علیہ السلام بغیر د مفادونه سفر هم کړی دی سورزي سفر یې وکړ وګي دی او تګي دی خو دې زنانو ته دا ټکه د خلینو راونه خاطو ساروي ورله وبکړه ول زی په مخمخ لا خدای وته د خلینو راونه خاطو چیرې لګ روټي بني زميل مې د بل زین راغله غریب دا ټکه ونه غیرت پکې سخت ول زی لاړ شي کوړت چلاړې نو کوړت وختي راغی زنانه پلار ته تاسو کې نن ولي وختي راغی تاسو نور کله نه وخت راځي یره وینه پوي ګداسیو کس راغی یو نیک انسانو بهترین انسانو او هغه راغی او زمونږ ساروي وختي وبکړه بس خلک یې خو دې خو کړو په ځان له بوکر اوخ کله موږ سره ډیر احسان وکړو پلار ته وی لاړ شي یو لور ته وی ته لاړ شه او هغه لک دلته راغله دغه ځوان دلته حاضر کړي دا څوک په دې وخت کې قران دا واقع ذکر کوي چې کله دا زنانه رخصت کړي موسی علیہ السلام راغی دی ونی دلاندې کېناست او دا سوال الله ته وکړو ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر ازما رب ته چې وس ما ته څه شی راکې سریزق او خوراک نو زنن تا ته فقیرم یا الله زوګې شوم وګي موسی علیہ السلام په دې وخت دومره غیرت یې وکړو چې دې زنانو ته ونه ویل چې مال خوراک راوړي او ګوره ما دلته وبم راويستي او تاسو بدل ته کوري یا ګوره دومره سارویم ساتل لک پي خوراوړي په یو پیاله کې دا خبره ونه کړله دا د غیرت خلاف و پیغمبران چې چا سره احسان کوي د دنیا شهینت نه غواړي نو دیو جنا زنانو ته تاسو زئی او راغې د ونی دلاندې الله ته وجړل یا الله مال تنظیم وک زوګم یا الله پیغمبرانو باندې لوګ راځي انسانان امتحانات پر راځي الله هم د غیرتی ذات او د سوال ورله قبل ول چې ودرېګه سم تنظیم دلکم موسی
ته د غیرت کارونه کې نو زما غیرت ته وسګوره دا الله غیرت ته وسګورې زمارون الله ورله دا تنظیم وکړو شعیب علیہ السلام یو لور راولېګله د توي تراشه او پلار ته ول صفت ذکر کړو چې دا ډیر امانتدار انسان او ډیر نیک انسان شعیب علیہ السلام لور ورولېګله موسی علیہ السلام ته تراشه زمونږ د پلار تاسو سره کار دی لګ روایت کې راځي چې کله موسی علیہ السلام روانو دا زنانه مخ کې و هوا راتله دا غي دا کپړې اوچتوله د خپيخ کارې دلې پندای هغه ته ویلي وای خوري ته لګ رستو راځه زبا مخ کې روانه چې ستا په بدن باندې زما دا نظر نه لګيږي تبا بیا ما ته وایي چې دی خوا تاو شه کمزې کې کورل ته بورسو په دې طریقه باندې موسی عليه السلام لاړ شعیب عليه السلام سره ملاقات کیږي او دا لور ورته بیا صفات بیانې چې دا خداسي انسانو په لار د کې دومره حیا وا او د پیغمبر په لونو کې ډیره حیا وا هغه ډیره په حیا قران کې الله فرمایي چې تمشي على استحياء د دې زنانه مظلم داسي او چې د حیا د پاسه را روانه علا د تمکن لپاره راځي د علا کلمه تمشي على استحياء معنا دا وتبويږي دا زنانه د حیا د پاسه سوره دور روانه ده دلته ټول مفسرین لیکي وې د خیر او بهترین او مؤمن زنانه صفت ده چې په لار په حیا باندې رواني په ناز او نزاکت او نخرو سره مزل نه کوي تیز قدم په پسمه باندې نګدي د سړو په شان رفتار باندې کوي د لارې په مینس کې بنزي بلکې د لارې په غاړه په حجاب او په پرده کې او ډیر په آرام به قدم ګدي او د سړو سره به مشابهت په مزل کې نه کوي په حیا سره به زنانه په لار باندې روانه دا د مؤمن زنانه صفت شعیب علیہ السلام تی کہانی اوري وای ځوانه کم زین راغلی صد پار راغلی دلته خپلوان دي څه چل هغه تخپل ټول داستان ذکر کړی داسې معشوم موداس او داسې بیالته د مصر بادشاہ د ډیر ظالم فرعون داغه په دربار کې را لوي شي زما د لاس بیا یو قتل وشو اوس زدل تدیب طرف ته بسره خوشی شه مدیمل تراغه مدین هغه ته بالکل بیغمش زما په دی لونو کې چستا کوم یو خوخه غم دل درکو د الله غیرت ته وسګور الله دا شکار کوي د غیرتمند خلکو سره کوم چې د خوخه یا غلورم درکو دین علاوه زبدل مزدوری درکو او زما د لونه د مجبورۍ د وجنه د ساروی بارو باسي د ټول قوم او د خلکو زما سره دښمنی ده ځکه چې زما مسله بیانوم د توحید نو ته زما د ساروی ساته او دلته بدل مزدوریم درکو او لور بندل درکو د الله دی تنظیم ته ګوره او بیا ما سره معاهده وکړه اته کاله به ما سره تیرې او دا 2 کاله ستا خوخه ده چې 10 کاله ته تیرې او کنه تیرې موسی عليه السلام ورته چې 10 کاله می تیر کې به مانور نه مجبوره چې دلته پاتې شاغل ټیک ده دې ته وسو ګوره الله ورله کاروبار روان کړو د رزق بندوبس او نکام ورله الله تعالی ورکړه 10 کاله چې کله وي پوره کړو دا غینه بعد تی موسی عليه السلام رخصت لې چې خپل علاقې ته خپل وطن ته چې واپس را روان دي موسی عليه السلام راځي په لار کې د کویتور طرف ته یا دا توا مقام چې کوم دی توا مقام طرف ته هغه یو دغه ګوري لګیا دی یو اور ګوري په ظاهر کې اور ښکاري رڼا را بلیږي داسې او د جمی موسم دی یخنی ده او کور والا ور سره د دیم ځان سره روانه کړی ده په دې وخت کې موسی عليه السلام د کور والا ته ویل دلته کېنه او زم دا اور راته په نظر ښکاری یخنیم ده او خامخا دا اور خو به چا بل کړی انسانان بم ناشتي یو خو مانه د لارې لګ نقشب غلطه شوې ده لار به معلومه کم قران په دې گواه دی د دین دا معلومیږي پیغمبران علم الغیب نه دي د لارې نقشې ته کله خطا کی دا بریلیان او دا بیکار دا پیران چې د خلکو عقیده تباہ کوي چې پیغمبر په غیب پويږي او کله پیر سي په غیب پويږي زما محترم ورونو نبی صلی الله علیه وسلم هغه په غیب باندې نه پويدل ډیر ځل به یو سریه د مجاهدین ولېګل صحابه کرامو چې لاړ شي فلانکی ځای کې حمله وکړي چې به ورغه قافله به وتلې تکلیف به مو کو خواري سړی بم شو قافله به وته د مشرکان نبی کریم صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نو موسی علیہ السلام ویل یو خو به التک سوق ناشتي ما ته بلار راوخی او بل درجه زبل ګور راوړم دلته په لک تاود شو ځان بل ګرم کو دی ورته ځکه یخنی ده او د دینه دا معلومیږي چې دا د شپې وخت دی د تیاری وخت دی ځکه د ور رڼا ښکاری لګي موسی علیہ السلام ورغه دی وخت کې ته आवाज کیږي یا موسی انی انا الله ذا الله انك بالوادي المقدس طوا ته په یو پاک مقام کې وسولاړ چې دا غینم طوا ده او دا کېړې لګیو باسه دلته او رانیز دیشه وې دا आवाज د یو ونې د طرف نه راتللو او دا رڼا راتللو یو عجیب انوارات دی او مزیدار رڼا ده لګي نور دی
دا الله د نور جلوی دي. موسی علیہ السلام سره چې کله الله کلام وکړو نو داغه په لاس کې په دې وخت کې امسا وا. الله ورته ویل یا موسی دا ستا په دې لاس کې څه دي؟ وما تلک بیمینک یا موسی، دا خلاص کې دي سني ولینو. سنت طریقه دار چې امسا به سړی په خلاص کې نیسي. خه کارونه به ټول خلک په خلاص کوي. قرآن مونږ ته آداب راخی زمارونو. اوس مونږ د دې اسلامي آداب نه یو خبر. چاله چې څور کو په ګس لاس به ورکو، چې ستیا اخلو په ګس لاس. زمارونو سنت طریقه ده احادیثو کې دا راغلي. چاله چې څور کې په خلاص، چې تی اخلي په خلاص باندې. سنت طریقه سره یاد کی. هر خکار کې، هر بهترین کار کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم خي طرف خو خول. مسجد ته برانه وته خیخ په برامه بیت الخلا لبتلو نو دا نه پاکي زیاده نو ګسخ په مخ کې. مسجد ته چرانه وته خیخ په برامه کې چې بار به وته نو بار دنیا د مسجد په نسبت سپکه ده، نه ته ګسخ په مخ کې. بهر دنیا ته مسجد محترم دی، نه ته خیخ پر مخ کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وفي الامور كله. زمونږ مور بی بی عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سرګمنځولو کې، په کېړې چولو کې او په ټولو امورو کې خي طرف په خوخولو. چې کپڑے به چولې اول به خیر سوړې واچول په کمیس کې، او دا غرنګا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سرګمنځولو خي طرف په اول ګمنځ بیا به ګس طرف ته سرګمنځ او مینس کې به لار وکړه. اوس د يهودو نصارا مشابهت والا سرونه مونږ پرخي مسله بار بار بیانو په چا باندې سرم نک. زمارونو د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو قدر پکار دی، احترام. سنت طریقه باندې سر اړول نارینه او زنانه له پکار دی. مینس کې لار بعضی خلکو مونږ په دې باندې بلیغ کارو، الکه د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت طریقه باندې تاسو ځان بده ښکاری. لکه سیک غوندې غیرت خو بزان کې راولي. دا خبره به زما سخته خپه نشي. سیکان د خپل ګورو نانک څنګه تقلید کوي؟ دا سیکان د خپل بدن ویختنه علي ولی وي زمون ګورو نانک صاحب ځنګل ته تل واغه دا شی کړی چې ویخته نه دی اخستي، بس مونږ به ویختنه علو د بدن. کم از کم غیرت پکار دی. زمارو د نبی صلی الله علیه وسلم حلیا شکل الله تبارک وتعالى ته محبوب، دا سي شکل چې څوک اختیاري دا شکل الله ته محبوب دی. خسته ګیره مزیدار چهره په ګیره باندې مزین دا الله ته محبوب ده. زمارونو شیطان لپاره غصه ورزي. نن به خلک د شیطان تقلید کوي، ګیره به وخره شیشه کې وزن ته داسې داسې وګوري. دا خو ما ډېر ښه کار وکړو. زمارونو دا تاسو زما محترم ورونه دا خبره یاد کړئ. زمارونو توبه وباسئ د دې کار نه. په مونځ چې ولاړې په ګناه کې ولاړې مونځ د خپل نیکی د خپل زبانه خو چې ګیره سړی خړولې چې وده د په ګناه کې مبتلا دی، چې په لار روان دی ګناه کې مبتلا دی، مسجد کې ناست دی ګناه کې مبتلا دی. دا سړی پسې خطي دا ګناه جدا کیږي نه د سړی نه. نو ما دا خبره کوله موسی علیہ السلام خلاص کې امسانی ولیدا. خلاص کې وسړی قرآن نسی، اسلامي کتاب بنسی. او دا بیا وګړه موضوع ده د خلاص د دې متعلق چې کوم حدیث راغلي دي. الله تعالی دا سدي او یا الله دا زمام ساده او زه په دې باندې د خپل ګړو بيزو د پاره دا پانی را سندم کله ورته ټیک وهم په غربانه سړی خيږي دا چې ټیک ورته وਹੀ په غیبانه په اسانه خيږي. ولي فيها معارب اخرى. یا الله زما د پاره په دې کې نورم ډېرې فائدې دي، نور ډېرې فائدې دي امسا کې چې مونږ کې مخې ته ودرو د سترې په شکل کې. نو په دې وخت ورته الله وی دا لګو ورځو فالقها دا لګو ورځو چې وی ورځو لاغینه اولوی خمار جو. موسی علیہ السلام مو یریدو. دا فطری خوف دی. د دې سيزون نه یره دار چا بزین دا څه د دې خلاف نه دی. پیغمبر دی ولی یریږي. د اسبابونه خطر انبیاء محسوسي ورارستو شی او سو قدم شدا شي و من خوري چرته. الله ورته مې یریږي لا تخف لا سور واچو دا راونیسه دا بخپل واپس حالت لراځي دیره به دوباره هم سا جوړي. خدای الله حکم الله سي چور واچو واپس هم ساش وې دا لاس دې په دې ترخ کې وردن نه کا دا سي ځان سره جوخ کا او بیا راو باسه دا سي چوکړه چراويخ کړو لاس نه رڼا را خطله سپین شو لاس. بعضی کسان دلته د تفسیر کوي چې دا لاس سپین شو نو اسی سپین شو لکه د برګي مرز غوندې نه زمارون د سینې سپین شوی. دا خو عیب دی لکه سړی باندې چې برګي مرز ولګيږي نه عین رڼا را خطر رڼا باقي رڼا به تیرا خطله نورانیت تیرا خطو په دې طریقه باندې سپین شو پړق بیوالو. بیا ورته الله وی دا یاد وساته زما د طرف نه تاسو دا حکم دی ته زما پیغمبري زلاټ ش فرعون ته دعوت ورکا او هغه ته زما توحید بیان کا او
دا معجزات به ورته وخی چې کله درنه مطالبه وکړي چې تا سره څه دلیل دی چې ته پیغمبر یې، نو ته به ورته دا معجزات ورښکاره کړي چې ما سره دا دلیل دی او ما سره دا دلیل دی. یو به د لاس نه رڼا راخیږي او بل به د امسا نه خامار جوړي. موسی علیه السلام وایي یا الله اخو ډېر لوی متکبر بادشاه دی.